فضل سوالات نن سبا کې مسلمانان کوي چې دا څنګه چلې دا څنګه چلې بالخصوص دا دغه قرباني باره کې چې دا ډېر بحث چلیږي چې د میخه قرباني کېږي که نه کېږي د میخه قرباني کېږي که نه کېږي نو میخه دا علماو قیاس کړې ده په دغې باندې دی چې کوم حکم دی هغه د غوا دی نو څنګه چې غوا حلاله ده دغه شان د میخه حلاله ده څنګه چې د غوا پی غوړي ماسته شولې خوري دغه شان د دې هم خوري نو دا کوم خلک غیر مقلدین چې ځان ته وایي اهل حدیث ځان ته وایي او دا فتنه انګریزانو مسلمانانو د پاره جوړه کړې ده دا هغه کسانو او رومیانو چې د فیسبوک باندې خلکو ته دا وایي چې د دې قرباني نه کېږي د میخه قرباني هغه په نسبت نه کېږي د بانګي قرباني کېږي د بانګي قرباني جائز ده لیکن د میخه قرباني هغه په نسبت نه کېږي او د هغې پی خوري د شملې خوري ماستی خوري غوښه عام ورځو کې خوري لیکن اختر کې هغه دا د قرباني نه کېږي نو دا فتنې لپاره خلکو دا خوري فتنه د هغې نه ځان بچ کول پکار دي څنګه چې غوا د اوښ د بیزي او د ګډې قرباني جایز ده دغه شان د میخې قرباني دا هم جایز ده دې کې هېڅ شک او شبهه نشته دی دا نوې نوې فتنې راوځي او مسلمانانو په ذهنونو کې شبهې اچوي او دا مسلمان هم دا ګوري نه چې د موبایل کې راکاسې تقریر کوي دا څوک دی د کوم ځای دی د چا سره تعلق ساتي قسم قسم له فتنې راوتې دي قسم قسم له فتنې راوتې دي نن ما یې بیان اورېدو خضر حیات د هغه نوم دی او د بکر د پنډې کې ځانه مرسته ورکړې ده یو مسلمان هغه پرې نه ښه هر مسلمان ته هغه دا کافر دی مخکې د هغوی اجلاس په پنجپیر کې او په هلته کې هغه دا به اعلان وکړو چې وفاق المدارس والا ټول کافران دي نن چې بیان ما اورېدو هغه وی دی راوند چې کوم مسلمانان د اسلام سره تعلق نشته دی د اسلام بدل کړی دی دا د هغه بیان دی دا خلق فتنې خوري مفتي تقی عثماني صاحب بیان وکړو د اسلام سره تعلق نشته دی بعد مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندي دا بیان متاسو باور هغه دومره اوچت هغه دی د الله ولی دی پوره دنیا کې کار کوي وی در په ځړ باندې نقشبندي مطلب دی د الله لعنت د منقش شوی دی د الله د دین خبر نه دی دا د دروغ ډبې دی وی دغه شان د مولانا فضل الرحمن صاحب پسې هغه بیان کړی دی هغه نه دی معاف کړی او نن نه بیان چې ما اورېدم کلیپ ولغونی و هغه ټوټل دغې باره کې چې تبلیغیانو قرآن بدل کو تبلیغیانو اسلام بدل کو او د اسلام سره د دوی تعلق نشته دی دا هغه خلق دی چې دا جهنمیان دي او ټول چې کوم حدیثونه جهنمیانو باره کړي هغه دوی منفټ کړي دي دا فتنه دی مولا مخکې خلک ورته واه کوي مسلمان پکې صحیح نه شي پاسې دا پوه چې د الله بنده دا په څه باندې غلط دي ولې غلط دي داسې خلق تاسو د قرآن په نوم باندې به تاسو کوئ موږ تاسو قرآن بیانو او هغوی ما درې تفسیرونه لیکلي دوه مې عربۍ کې ولیکلي یو مې اردو کې لیکم او ته به سبا د هغه بیان اورې داسې خلقونه ځان بچ کوئ کم خلق فتنې کې مسلمانانه چې د هغو بیان اول چاته وښیې چې واه واه وسره زمونږ د دې علاقې خلک هم هغه بیان شایع کوي زه ګورم د هغه والا بیانونه شایع کوي د پټنګۍ بعضې کسان دي هغه هم شایع کوي نو هغه دغه فرقې سره تعلق ساتي او بیا بیان دی هغه داسې وي چې دا مسلمان هم کافر دی چې سلیم الله خان صاحب مسلمان نشه راویونه مسلمانان نشته مولانا فضل الرحمن صاحب مسلمان نشه تقی عثماني صاحب مسلمان نشه پیر ذوالفقار صاحب مسلمان نشه څوک مسلمان شي په دې دنیا کې آخر مسلمان بیا دیسو یو دی مسلمان دی صرف او د جماعت والا مسلمانان دي د دین ځان بچ کوئ داسې خلقونه خپل د ایمان حفاظت کوئ او په داسې ټایم کې د علماء حق لمن لازمي ونیسئ هغه ته ښیه چې دا شی صحیح دی که صحیح نه دی په دې باندې تاسو خفه کېږئ لیکن خفه کېږئ مو څنګه چې موږ په نورو خبرو باندې خفه کېږو دا شان د ستاسو د ایمان په ضایع کولو باندې هم خفه کېږو چې تا د مسلمان نه ورو کټ کوي چې داسې علماو نه ته کټ کړلي په دې زمانې کې مفتي تقی عثماني صاحب دامه برکاتهم العالیه چې هغه پوره دنیا منلې دی هغه نه ته وایي دا د اسلام سره تعلق نشته او پیر ذوالفقار صاحب اسلام سره تعلق نشته حاجي عبدالوهاب صاحب اسلام سره تعلق نشته پوره راویون والو اسلام سره تعلق د چا جوړ شو الله دې مونږ د فتنو حفاظت وکړي او الله دې مونږ له دې نیکو اعمالو کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین